محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د دې قاری صاحب پر سر باندې به یو لوی تاج کېښودی شي د عزت. دې ټولو جنتیانو ته به پړقېږي چې هغه د قرآن هغه قاري دی چې الله پې هغه تاج ایښی دا به د الله تاج وي. خو زما چې کوم د خبرې مقصد دی هغه اوس بیانېږي. ویکسا والداه حلتین، د دغه قاری صاحب پلار ته به الله رب العالمین مور او پلار ته 2 جوړې ور واچوي، 2 جوړې چې د هغې تعبیر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کړی دی چې لا یقوم لهما اهل الدنیا، دا ټولې دنیا والا به دغه جوړې قیمت نشي پوره کولی. دا 4 کونجه دنیا چې راجمع کړي د دې قاری صاحب د مور او پلار دا جامې به دې نه قیمتي. نو وی دا مور او پلار به وایي چې بمکوثینا هذه، دا عجیبه غوندې لباس موږ ته په څه نعمت کې الله راکړ، دا دومره عظیم لباس دا راته څنګه واچولی شو. نو فیقال دیو ته به وویلی شي چې باخذ ولدکم القرآن، دا نن چې تاسو ته را قیمتي جوړې رب العالمین در واچولې د هغې وجه دا ده چې ستاسو بچو قرآن زده کړی، دا د قرآن طالبانو. ګوره ډاکټر نه یادوي، انجینیر نه یادوي، پایلټ نه یادوي، دنیا کې ډېرې ډګرې دي، خو چې د جنت ټول عمر بچی ورته حواله کړي او د جنت تاج ورته ورپسې رهي او د پلار او مور ته د عجیبه لباس ور اچوي، نو د هغې سبب به دا بیان کړي باخذ ولدکم القرآن، ستاسو بچو قرآن یاد کړی و، الله تاسو له دا انعام در کړی دی د هغې په بدله کې. د مشکا شریف کې یو حدیث دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څه جنتیان به په دې جنت کې ډېر اعلی مقام ته ورسي چې بل طرف ته دی د خپل ګاونډ او د خپل خپلوان وګوري، نو دا ټول به د ده په جنت کې لاندې د ده په اصطلاح باندې د ده نه ښه عابدان به و چې به یا مجاهدینو یا به علماو یا به قاریانو یا به عابدانو یا به سخیانو، خو د هغوی درجه به ترې لاندې او دیو ته به یو اعلی مقام میلاو شي. نو دا به د الله رب العالمین نه تپوس کړي په واسطه د ملایکو چې موږ ته دا دومره لویه درجه څنګه میلاو شوه. نو هغې ملایک به ورته وایي چې دا ستاسو د بچو هغه دعاګانې او عملونه دي چې الله تاسو له قبول کړي دي. خپل عمل هم کمزوری و، خو ستاسو بچو ته الله داسې زندګي ورکړې وه، داسې دعاګانې هغوی کړي دي چې نن په دې ټولو کې الله تاسو بره ورسوله.